خیرت ده. یا لکه ملنګه دغه بیګا شپه نه دی دا چرس نه دی دا غمزده درته یادوم دا ما سره بیخي نه و مکمل وایم دا چرت نه دی دا فکر مې بې ځایه شوی و نو اوس تاسو ما خواته راغلی زه خو یم یو ښایسته دا سرګټې نه دی ډک کې له خیره سره چې خمار شمه چې خلک راته وایي چې دا سود یو زه ورته یم چې د 3 په ځای 5 دي ګور د در سره ده داسې سګریټیان در باندې ووهمه چې بیخي داسې زړه داسې ګلاب شي نو بیا سرګټې دې ولګوه خپله سرې وایم چې د چرسو خمار په خمار باندې مات کو هلکه تا څنګه شوې بس زه په لاین کې وم تاسو خپل کار کوئ دا څنګه په لاین کې چې یو ساعت لګې او بس زه ته نه راځې ورده سګریټای مې ورته جوړ کړی څه وسې ونیوه کورم آباد دغسې سرګټی راته جوړ کړي چې په هوا کې وګرځم په هوا کې دغسې آفرین کش کپره دی دې وار ده زه خو یم نوبت تاله درکوم صحیح ده بیا ستا نه بعد هغې ته ورکړه کاشکې زمونه کاشکې دا دی واله نه وروره زه په دغه کې نه یم ما سره خپل شته والکه وایم کش کپره دی نه که نه ما سره خپل مال شته دا داسې شی ده چې وایم یو دود دې وڅکو په هوا به ګرځې چې بل دود دې وڅکو بیا به په ځمکه ګرځې نه مړه ورکه نه زه نه ما سره خپل مال شته هلکه چټې کړمه او چټې که بېغمه اوسه والله نو چرس خو ټول خلاص شو داسې کار به وکړو چې د پورې کلي ته به لاړ شو ځان ته به نور چرس واخلو صحیح ده وروره وایم ډېره ښه خبره دې وکړله وایم چې چرس یې نه وي نو ترس یې نه وي هلکانو تاسو ښه پوهېږئ چې په دې ماحول کې موږ سره چرس نه وي زمونږ دا وخت تېرول ډېره ګرانه خبره ده زه خو یم که ستاسو خوښ یي که نه ځي چې زو دا د ګلاب دین خبره ومنو او د چرسو پسې لاړ شو راځي په خود برابر نه یو په خود برابر نه یو رسېږي هلکه والکه ګلاب دینه دس خو وشو لکه چې لګېدلی نه یاره زه خو نه یم لګېدلی والکه ملنګ شه ته خو به لګېدلی نه یې نه زه خو نه یم لګېدلی نو بیا چې ته نه یې لګېدلی بیا زه په خپله لګېدلی یم